د رشید خان ارمان ارماني پاتې شو. چې ملګرو ولې ارماني پاتې شو، څه ورسره شوي، په همدغه ویډیو کې معلومات درکوو. ملګرو همدغه ویډیو در سره لایک او زموږ یاران ټي وي یوټیوب چینل د هر ډول سپورټي معلوماتو لپاره سبسکرایب کړئ. د رشید خان لوبډلې نن په بیګ باش تجارتي لیګ کې لومړۍ لوبه وه چې په توپوهنه کې رشید خان په 0 وسوځېد او یوازې 2 توپونه ورته ورسېدل چې 6 منډې وکړې او لوبه یې بې پایلې پای ته ورسېده. د بیګ باش سیالیو په لړ کې نن د اډرای سټرایکرز او سیډني تندر لوبډلې ترمنځ لوبه ترسره شوه. په پیل کې د لوبې پچه سیډني لوبډلې وګټله او سټرایکرز لوبډلې ته یې توپوهنې بلنه ورکړه. سټرایکرز لوبډلې په ټاکلو 16 اورونو کې د 5 لوبغاړو په سوځېدو 161 منډې وکړې چې له ډیلې یې جونټن ویلز 55 نه سوځېدلې، ایلکس کیري 45 او جیویرډن 2 منډې وکړې. همداراز رشید خان په 0 وسوځېد. د سیډني د لوري بیا ډیلن سمیث او کریس مورس 2-2 او جوین کوک یو وکټ ترلاسه کړه. د 162 منډو د هدف په تعقیب سیډني تندر لوبډلې د یو لوبغاړي په سوځېدو 40 منډې کړې وې او کله چې رشید خان راغی او 2 توپونه یې ترسره کړه نو له هغه وروسته د خرابې هوا او ککړې هوا له امله لوبه ختمه کړای شوه چې دواړو لوبډلې ترمنځ یې نمرې وویشل شوې. رشید خان یوازې 2 توپونه ترسره کړل او 6 منډې یې وکړې. د دې ډول ده چې رشید خان د بیګ باش سیالیو له پیلېدو سره سم په خپل ټویټر کې لیکلی و چې په بیګ باش سیالیو کې د خپلې لوبډلې لوبو ته ډېر په تمه دی. هغه ویلي و چې کله هم د اډریکا سټارز کلي په تن کړي نو ډېر خوشحاله وي، خو په لومړۍ لوبه کې رشید خان ارماني پاتې شو.